سلامونه ملګرو اول تاسې پر سکرین باندې دغه عکسونه وګورئ. دغسې عکسونه که تاسې غواړئ چې خپل موبایل کې یې جوړ کړئ په ډېرې اسانۍ سره، یعنې بې له انټرنټ څخه په ډېرې اسانۍ سره، چې تاسې د انټرنټ ضرورت هم نشته، فقط د یو کوچني اپلیکیشن په واسطه سره. نن په دغه ویډیو کې ټول دغه طریقه درته ښیم چې دغه ډول عکسونه چې تاسې وینئ څنګه جوړولی شو خپل په موبایل کې په ډېرې اسانۍ سره. نو زه یم ستاسې ورور همت د همت پښتو ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه. کوم ملګري چې زموږ پر یوټیوب چینل باندې نوي وي ویډیو لایک، چینل سبسکرایب کړئ. راځو په ویډیو پیل کړو. ملګرو دغه ټوله عکسونه چې دي په دغه ډول اپلیکیشن کې جوړېږي، په دغه اپلیکیشن کې جوړېږي. دغه اپلیکیشن په پلی سټور کې هم شته. تاسې هم کولی شئ چې نیم آن نیکلیس په نامه باندې دغه اپلیکیشن سرچ کړئ او پیدا کړئ، او کوم ملګري کې سرچ کولی نه شئ، دغه ویډیو چې تاسې ګورئ د دې په ډسکرپشن کې ما لینک درته اچولی دی، همغه ځای نه تاسې کولی شئ چې پر هغه لینک باندې کلیک وکړئ او دغه اپلیکیشن د ځان سره ډاونلوډ کړئ. کله چې ملګرو پلی سټور کې مو دغه نوم سرچ کړئ، بیا مو هم پر لینک باندې کلیک وکړئ، دغه اپلیکیشن ته به تاسې بوځئ. نیم آف آن نیکلیس پلی سټور کې هم درته ښیم. ځینې ملګري نشي پیدا کولی، خاص د هغو دپاره ملګرو وایي که د ویډیو اوږده وي خو چې تاسې پرې پوه شئ. دغه نوم دی، پر لینک کلیک وکړئ، لینک تاسې ته ډېر وسه دی. دلته به تاسې راولي ملګرو دغه اپلیکیشن دی، ګورئ دغه اپلیکیشن به د ځان سره څنګه کوئ انسټال به یې کوئ، یعنې د ځان سره به دا نصب کوئ. ماته اپډیټ پرې راغلی، څو طریقه در ښیم. اپلیکیشن را خلاصوو، تاسې بیا ډاونلوډ کړئ. ما سره وختي لا ډاونلوډ شوی دی، ما ډاونلوډ کړی. دلته ګورئ ملګرو تاسو ته ډول ډول نقشې درښیي. پر دې اپلیکیشن که چیرې ما وخت ودرلودی زه به بله ویډیو هم جوړه کړم. دا ډېر د کار اپلیکیشن دی، لکه تاسې کولی شئ خپل عکس هم داسې ښکلی کړئ لکه تاسې پر سکرین باندې وینئ، داسې خپل عکس هم پکې ښایسته جوړولی شئ. پر هغه باندې زه بله ویډیو درته جوړوم، خو نن فقط چې دا اول عکسونه هم درته وښول په هغه ډول عکسونه څنګه پکې جوړولی شو. نو ملګرو ګورئ په دغه عکسو کې تاسې چې هر عکس خوښ وي پر هغه باندې خپل نوم ولیکئ یا خپل عکس ورکړئ، هغه پکې خوښ کړئ. په دغه ځایو کې هر عکس چې تاسې خوښ وي هغه خوښ کړئ. دلته بیا ډولونه یې دي، دا هم چې کتلی شئ، دا داسې یوازې لاس بند دی، دا لیکټ یعنې پر لایکټ باندې، او دا ګورئ دا هم ټوله پر دې بندو باندې تاسې کولی شئ خپل نوم ور واچوئ، ډېر ښایسته. پر هر ډول چې تاسې غواړئ ور واچوئ خپل نوم پکې ولیکئ، همغه ډول یې لیکلی شئ. دا د کلیزې دپاره یې همداسې نور زړونه وګورئ، هر یو چې تاسې خوښ وي همغه سلیکټ کړئ. نو دلته زه راځم په دغه لاسبندو کې، په دغه اول کې دلته یو لاسبند انتخابو عملي طریقه در ښیم. ما دغه انتخاب کړئ. ګورئ ملګرو دلته راځو پر کوم ځای ورته کلیک کوو، پر ټکسټ باندې ورته کلیک کوو، ټکسټ. بیا دلته راځو پر دغه ایډیټ ټکسټ باندې ورته کلیک کوو. دغه ایډیټ ټکسټ باندې دلته به خپل نوم ورته ولیکئ ملګرو، چې هر نوم تاسې ورته لیکئ، په پښتو یې ورته لیکئ، په انګلیسي یې ورته لیکئ، هېڅ خبره نشته. ستاسې نوم به دلته قبلوي او په هغه نوم باندې مثالا دلته تاسې ته دا ای آی نه دی، دا فقط ستاسې د ګوت په مدد سره دا جوړېږي. اوس دلته مثالا زه خپل نوم ورکومه، دا دی یو کوډی. تاسې هم داسې خپل نوم ورته ولیکئ، دا دی ما ورکړئ الله همت خپل نوم. دلته راځو ملګرو دغه نوم داسې د دغه غوش په مدد سره داسې کوو، دغه کوچني غش په مدد سره اوږدوو یا کوچنی کوو یې. ملګرو د دغه کوچني غش په واسطه سره دغه نوم په دغه ځای کې سم کړئ، په دغه ځای کې دغه نوم ورته سم کړئ. دلته بیا راځو ملګرو دې ته پونټ ورکوو، دغه نوم ته پونټ، دلته پونټ ورکول کېږي. دلته پر پونټ باندې کلیک کوو، غواړئ چې څه ډول پونټ ورکړئ، هغه پونټ ورته سلیکټ کړئ. مثلا هر پونټ چې ستاسې خوښ وي پر نقشې کې چې ستاسې نوم سم راځي هماغه ورته ورکړئ. دلته بیا وروسته ځئ کالر، یعنې غواړئ دغه نوم ته څه ډول کالر ورکړئ، یعنې څه ډول رنګ ورکړئ. مثال هر رنګ چې تاسې خوښ وي هماغه دلته ورته ورکولی شئ. هر ډول چې په هر کالر په هر رنګ کې تاسې غواړئ هغه خپل نوم په هغه کالر کې دلته
ور اچولی سئ. بیا دلته دی سایز، کوم سایز کې غواړئ چې جوړ یې کړئ. دلته په سایز کې یعنې په څونه اندازه کې غواړئ جوړ یې کړئ. دلته ورته لیکلی سئ چې په دونه اندازه کې په دونه اندازه کې چې هر څومره ستاسې خوښ وي همومره به تاسې دلته ور اچوي. موږ راځو دلته اول وارې د دې د سویچ به په هماغه حال کې پرېږدو چې زموږ ټوله نوم سم وي. نو دلته راځئ بیا غواړئ پر دلته پر دا ځای باندې ته پریمنس ورکړئ یا سټیکر پر ورکړئ یا بلاکس ورته اډ کړئ. خو هغه به هر څه درته ښیم بلې ویډیو کې چې څنګه خپل عکس رایسته جوړولی سو لکه ما چې پر سکرین درته وښوئ هغه درته په بلې ویډیو کې ښیم. فقط په دغه کې د دغه اپلیکیشن پر خپلو خو بیان مې ویډیو درته جوړه کړه. نو غواړئ چې دغه عکس د ځان سره سیو کړئ، پر دغه سیو بورډ ته کلیک وکړئ. پر دغه سیو چې مو کله کلیک وکړئ بیا دلته راځو ملګرو، بیا ورته پر سیو باندې کلیک کوو. په څونه اندازه کې غواړئ چې جوړ یې کړئ مفصل انتخابوو، بیا پر سیو ورته کلیک کوو. ګورئ ملګرو دا عکس موږ سره ګیلري ته انسټال شو، یعنې ګالري ته ولاړئ. اوس که تاسو غواړئ بل عکس دغه کړئ جنریټ کړئ یعنې جوړ یې کړئ، هغه عکس هم جوړولی سئ. په همدغه طریقه یې نوم پر لیکلی سئ. په هر ډول کې غواړئ چې تاسې جوړ کړئ په هغه ډول کې فقط ماسې هغه عکس سلیکټوئ یا خپل نوم پرې ورکوئ. مثلا دغه نوم دی، موږ هغه نوم تیار سته دا دی، د هغه نوم پر ورکوو او بس خلاص. کلر کې غواړئ چې ورته چینج کړئ کلر هم چینجولی سئ. بیا سیو کړئ، د ځان سره بیا ثبت کړئ. نو بله ویډیو هم پر دا اپلیکیشن درته جوړوم چې څنګه خپل عکس پکې جوړولی سو هغه هم درته جوړوم. کوم ملګري که نوي دي چینل سبسکرایب، ویډیو لایک کړئ، زموږ سره اوسئ. مننه.